عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم او يومين الا يكون رجل كان يصومه صوما فليصومه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. د رمضان مبارک میاشت چې بره میاشت راوخته د شپې سهار روژه فرض شوه. وروسته باب را روان ده صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. خو چې د رمضان مبارک میاشت لا نه وي داخل د دغه نه مخکې د شعبان د میاشتې اخرې ورځې روژې نیول په دغه کې اوس خبره ده. روایت چې وګورو دوه قسمه دي. موږ تاسې مخکې ویلي وو حضرت پیغمبر علیه السلام د رمضان مبارک نه بعد پر نفلي روژه کومه یوه بهتره ده؟ د پرون څه ورته ویلې؟ د شعبان. یو روایت مخکې موږ تاسې ویلي وو ام المؤمنین وی نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته راغلی د رمضان مبارک نه بغیر په نورو میاشتو کې ډېرې روژې تر شعبان نه دي نیولې بلکې کله ټکی راغلی. هلته ثبوت د روژو چې د شعبان مبارک په میاشت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام روژې نیولې دي او خلکو ته یې د دغه ترغیب ورکړی ده. خو بل طرف ته بیا د منع روایت دي. دلته وی چې د روژې نه یو دوه ورځې مخکې دا روژې به نه نیسي. یو روایت کې راغلی دی چې د شعبان مبارک د میاشتې 15 نه بعد دا پاتې روژې به بیا نه نیسي. نو تطبیق دا ده. قوي وي او صرف د نفلو په حیثیت باندې نیسي د روژې د شعبان تر اخره روژه نیول ورته روا دي. هغه خلک چې ضعیف وي د بدن په لحاظ منع یا د یغو په باب کې ده چې د شعبان د 15 نه بعد زیاتې روژې مه نیسه چې بیرته بدن کې دومره طاقت پیدا شي چې د فرجي عبادت نه خو ونه لویږي. منع د یغو ضعیفو دپاره ده. دوم دغه یو دوه ورځې د روژې نه مخکې منع دغه چې منع د نفلو په حیثیت نه د رمضان په حیثیت دا بې ځایه سوپیتوب چې څوک کوي چې د 10 په ځای 22 ونیسه دغه نه منع ده. دا لکه په عباداتو کې زیاده 2 رکعاته لمونځ د سهار 4 رکعاته چې وکړې ثواب شو که عذاب. دا منع په دغه حیثیت یا وایي د 15 نه بعد منع دا هغه د ضعیفو خلکو دپاره ده یا دغه اخري یو دوه ورځې منع دا د دغه خلکو دپاره ده چې په حیثیت رمضان یې نیسي د رمضان د تعظیم په حیثیت باندې نیسي نو منع د یغو خلکو دپاره ده. نو ځکه یې بیرته بیا استثناء کړې ده الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصمه. د دې معنا څه ده؟ د دې معنا دا ده د سړي عادت ته اره پنجشنبه او جمعه مثلا روژه نیسي. اوس د شعبان اخرې 2 ورځې د رمضان نه مخکې دي خو یوه د پنجشنبې ورځ راغله یوه د جمعې ورځ راغله د دغه خپل عادت موافق کوي نه وي پروا نه لري. ولې دا عادت چې ده نو نفلي حیثیت یې نیسي. مخکې مو ویله نفله نه خو منع نشته خو دا بې ځایه سوپیتوب چې روژې 22 شي دغه ناروا ده. منع په دغه حیثیت باندې ده. نو که چا عادت و چې مخکې په پنجشنبه او په جمعه روژې نه وي هغه د شعبان اخري 2 ورځې پنجشنبه او جمعه راغله هغه یې چې نیسي ودې نیسي د هغه نفله په حیثیت کې ونیسي د روژې په حیثیت باندې نه. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. وبه قال حدثنا ابو
ابي سعيد عبد الله بن سعيد الاشعري قال حدثنا ابو خالد بن احمر عن ابن قيس عن ابي اسحاق عن سلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنهما فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابي هريرة وانس رضي الله عنهما. قال ابو عيسى حديث عمار رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعضهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق فريوا ان يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه وراى اكثرهم صامه وكان من شهر رمضان ان يقضي يوما مكانه. د شک د ورځې روژه د دغه نه منع ده. د شک د ورځې روژه او دغه مخکې باب د دغه فرق په څه شي کې ده؟ مخکې باب خبره په هغه کې ده 28 29 د شعبان دی. د شعبان شک خو نشته کې چې د رمضان ده که نه ده، د یغو نه منع وه. اوس خبره د شک د ورځې د شک صورت یاده ده. اسمان کې وریځ نشته، شین اسمان ده، نور چا میاشت ونه لیده، یو سړی راغی قاضي ته یې شاهدي ورکړه چې ما میاشت ولیده. قاضي د ده شاهدي منظوره نه کړه، خو یو سړی و، اسمان کې وریځ مریځ هم نه وه، شاهدي منظوره نه کړه. یا دوه راغله خو ګرخیونکي دي، فاسقان دي، شاهدي ورکړه چې موږ میاشت ولیده، قاضي شاهدي منظوره نه کړه. اوس د لیدلو خبر وشوه، اگر که قاضي شاهدي نه کړ منظور وشوه که نه وشوه، اوس شک ده چې آیا دغه ورځ به د رمضان وي که به د شعبان وي. 29 شپې چې د شعبان پوره شي، 10 ورځ خو د 10 په شپه به ذاتي میاشتې ته ګوري، کینی به، ولې میاشت کله 9 شپې کله 10 شپې، ټول کال خو میاشت 10 شپې نه وي. اوس شپه داسې ده چې د رمضان شعبان 29 پوره شوي دي، 29 شعبان پوره شوي، خو په دغه 10 کې اوس شک شو چې اوس دا د رمضان ده که نه. شک د دغه وجې نه شو چې یو نفر دا چیرې نو دغه کې دغه د شک په ورځ کې به روژه څوک نه نیسي. نو څه به کي؟ نو دلته موږ فقها تقسیم کې خواص عوام دوه قسمه خلکو ته. عوامو ته هغه چاته عوام یې چې هغه د نیت تصحیح نشي کړی. دا موږ خلک د رمضان نه یوه ورځ مخکې په داسې شکمنه ورځ کې روژه نیسي، وایي نیسه څه تاوان خو نه کوي، که روژه و روژه کنی نفلی خو بشي، دغه ځای تاوان ده. دا په یوه کې هم نه درېږي، نه په فرضو کې درېږي، نه په نفلو کې درېږي. چې دا تصحیح د نیت نشي کړی، دغه ته عوام ویل کېږي. که ملا امامي ده چې دا تصحیح د نیت نشي کړی، دا عوام دي. او دا چې تصحیح د نیت کړی شي چې په زړه کې تردد نه ورته پیدا کېږي، صرف او صرف د نفلو په حیثیت یې نیوی شي، دغه ته خواص ویل کېږي چې نیت کنټرولوی شي. نو د عوامو دپاره حکم تلوم انتظار ده. ملایان به ورته وي خپلو کلیوالو ته، حکومت به اعلان وکړي خپل رعیت ته، تر سبا زوال تر وخته نږدې انتظار وکړي، خوراک مه کوي. ولې موږ تاسې تجربه ده، دلته کابل مرکز ده، خو ګردونه دي، میاشت نه ولیدی شي. خو د بل یو طرف نه په نیمه ورځ سړي راورسېږي، یغو میاشت لیدلې وي. دا خو په ډېرو ځایو کې داسې بار بار پېښ شوي دي. نو حکم دې ورته وکړي د انتظار کولو، چې تاسې تر زواله خوراک مه کوه. که د یوه لوري نه نور شاهدان راغله، نو تیار به مو امساک وي، نو نیت به پسې وکړئ، ذاتي به روژه ونیسئ. او که څوک رانغله، د یوه سړي شاهدي خو منظوره نه شوه، نو تاسې به ذاتي وخورئ. او عوام چې دي خواص چې اصلاح د نیت کړی شي، هغه که نیت دی مجرد د نفلو وکړي، د نفلو په نیت باندې روژه نیوی شي. څوک وایي چې نه
خواص دې هم نه نیسي. ولې عوام د کار نه هلته منې کوي چې خواص منع وکړي. که خواصو روژه نیولې عوام منې کوي، عوامو ته فتنه پیدا کېږي چې دین د خپل اختیار ګرځولی ده، دوی نیسي موږ ته بیا یې مه نیسئ. نو لحاظه دوی دې هم نه نیسي. لیکن موږ ویایو چې داسې د عوامو فتنې ته چې ګورې بیا خو په کار دا ده چې عوامو ته هم ویې چې ونیسئ. ولې ډېر وخت کې دا موږ په خپل ژوند کې دا ما په خپله بار بار لیدلي. اول وخت کې چې ملایان فتوا ورکړي چې نن روژه نشته، خلک یې وخوري، مابین کې خبر شي چې د بله څنګه حال راشي چې یوغه میاشت لیدلې وه، یا میاشت د روژې چې اخر ته ورسیږي د اختر میاشت ولیدی شي، هلته روژې نه وي پوره شوې، نو دلته بیا ملامتیا شروع کړي چې په موږ یې هلته فرضي روژه وخوړه د ملایانو. او اکثر عوام بیا راګرځوي هم هغه روژه. نو بیا خو مصلحت دا ده چې عوامو ته هم حکم وشي، خو لیکن موږ به دا حکم نه کوو. ولې؟ دین به د مزاج تابع نه ګرځو. دین کې دا فیصله شوې ده چې خواص او عوامو تفریقه ده. خواص چې د خپل نیت کنټرول کړی شي هغه د شک د ورځې روژه مجرد د نفلو په نیت کې نیسي، هغو ته اجازه ده. خو څوک هم چې د خپل نیت کنټرول نشي کړی هغه دې وخوري. او موږ تاسې باید دا بیرغ وانخلو چې کټو په خپل سر ماتوو. مشران موجود دي، هغو ته دا خبرې پرېښودل پکار دي. نور به بیا وروسته باب نه خبرې راشي. باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان من رمضان وبه قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان من رمضان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه نحو حديث محمد بن عمرو البيتي. احصاء هلال شعبان لرمضان دغه مطلب څه ده؟ حضرت پیغمبر علیه السلام یې احصوا هلال شعبان لرمضان، یا یې وایي معنا دا ده شمیرئ ورځې د میاشتې د شعبان د رمضان دپاره. موږ تاسو ته یو خیلی مسله ده، د شعبان اول نه چې میاشت ولیدی شوه، رئیسا به رانیسي نویشت چې د شعبان پوره شوې، په دېرشمه شپه به ذاتي میاشتې د رمضان ته انتظار کوې. که ولیدی شوه ښه، که ونه لیدی شوه، دېرش ورځې چې د شعبان پوره شي بله ورځ لیدلې د میاشتې ته انتظار ته ضرورت شته؟ نو ته چې اوله نه د شعبان حساب نه ده رانیولی چې د شعبان څومه ده، نو بیا به د رمضان دغه حکم څنګه بنا کړي چې اوس نن مکه نه ده لیدلې یم خامخا به یې نیسو، ځکه چې شعبان خو پوره شو، 10 ورځې پوره شوې. نو راشمېرئ یو دا معنا ده، تاسې احصا شمیر حفظ د ورځو د شعبان کوئ د رمضان دپاره چې هغه مو میاشت پوره شوه، چې 90 پوره شوې د شعبان، نو د دېرشم په شپه ذاتي میاشتې ته ګورئ. که مې د رمضان میاشت ول د روژه به ونیسئ، که نه د دېرشم په ورځ خو روژه ذاتي نه شوه، د شعبان ورځ ده، خو په یو دېرشم 11 ورځې نشته. د انګریزي حسابو کې کله میاشت 90 شپې کله 11 شپې وي، د خدایي میاشتې چې د 90 شپې یا 10 شپې وي 11 نه راځي، چې 10 پوره شي ذاتي به ونیسي. یوه معنا یې دا ده. دومه معنا د احصا دا ده، دا موږ عام خلک چې میاشت نه وینو ولې نه وینو، او بل طرف ته اعلانونه وشي چې پلانکي ځای کې میاشت لیدل شوې د اسمان هم شیني. وجه دا ده چې موږ اسمان ته نه ګورو، مځکې ته ګورو، چې کله په غم پیښ شو هلته مې بیا اسمان ته ورپام شي. دا میاشت ټول وخت په یوه ځای خیږي لویږي، که منازل یې بدلیږي را بدلیږي. اوس نو هغه مثلا منازل د میاشتې دي،
15 ورځې میاشت په یوه لوري روانه یي، 15 ورځې بیا په بل لوري روانه یي. اوس نو چې دغه د کمبود شپې شروع شوې، نن وګوره په هغه سروي برابر باندې میاشت ولیدی شوه، سبا ته په دا بل سروي ولیدی شوه، بله ورځ په دا بل ګل، بله ورځ هغه د 28 29 ورځې خو سړي نه ذاتي پټېږي، خو ځای دې معلوم کړی و چې میاشت یغ ځای ته رسېدلې، نو یغ ځای ته وګوره. دا هلته موږ موجود و، د یوه کلي خلکو به ډېره لیده. بیا یوه مولي صاحب ته ما وویلې چې دا میاشت تاسې د کلي نه شاهدان تېرېږي. دوی ویلې دغه خلک سپین ږیري ډېر ماهر دي، باقاعده یې لکه مورچې داسې ځایونه جوړ کړي، دیوالونه دي، په دا دیوالو کې داسې سروي کړي دي. دی نن په دغه سروي کې میاشتې ته ګوري، سبا ته بیا په دغه کې ګوري، بله ورځ ته بیا په بل کې ګوري، داسې راځي اخر په عین په هغه ځای کې وي. موږ خو چې میاشتې ته ګورو، چیرې ده میاشت؟ د یخ سر نه اسمان راوینیسو، فرجع البصره، بس مکرر سترګې ستړي شي. حتی ما کله ټوکه کړې ده په طالبانو قصدن، هلته به په جومات کې جومات برنډې ته به راووتو چې اوس میاشت وګورو، نو ما به د مشرق په لورې، مغرب خو پرېږده، اوس میاشت خو دلته لیدی کېږي، د مشرق په لورې تاسو میاشت وګورئ، ټولو به سرونه ځاتېدی داسې کول. دومره احساس دې موږ سره نه وي، دومره ناشنا یو چې میاشت په دغه طرف لیدی کېږي که په دغه طرف لیدی کېږي، نو خلک به یې څنګه وویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دغه منازل ګورئ. د شعبان خو فرضي حکم درته را روان ده چې په هغه کې بیا تقصیر در نه ونه شي. مخکې نه احتیاطاً ګورئ نن میاشت په دغه ځای ولوېده، سبا ته په دغه ځای ولوېده، هغه اخري ځای ته چې تاسې معلوم کړی، نو بله ورځ به د هغه اخري ځای په څنګ کې ګورئ چې میاشت راښکاره شي. وایي یا د احسا دومه معنا دا ده. باب ما جاء ان الصوم لرؤيه الهلال والافطار له. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان حالت منه غيابة فاكملوا 30 يوما. وفي الباب عن ابي هريرة وابي بكر وابن عمر رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. د روژې نیولو حکم موږ ته کله متوجه کیږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې د رمضان مبارک نه مخکې روژې مه نیسئ. تاسې روژه نیسئ د لیدلو د میاشتې نه، بیا په اخر کې خورئ هم د لیدلو د میاشتې نه، اختر هم هلته جوړوئ چې میاشت مو ولیده. خو اول میاشت خو مو ولیده، روژه مو شروع کړه، اخري 9 شپې پوره شوې، د 10 په شپه د اختر د میاشتې په نیت میاشت وګورئ، که مو ولیده خو سبا ته اختر، که نه رمضان به 10 پوره کوي، لکه په مخکې مجباب کې چې د شعبان 10 خو وې، بیا به نو رمضان 10 پوره کوي. دا اوس حکم شو، لیدل د لیولو دپاره هم، لیدل د خوړلو دپاره هم. خو ظاهره انحصار راغی چې نیول هم د لیدلو د وجې نه دي، خوړل هم د لیدلو د وجې نه دي. نه وای انحصار په دې کې نشته، نور اسباب هم شته. کوم چا چې په خپله میاشت ولیده، د یغ دپاره خو حکم د لیدلو شو چې روژه نیول د لیدلو د وجې نه. خو بل طرف ته دوم سبب شاهدي ده، تا نه ده لیدلې، خو شاهدان راغله، قاضي ته شاهدي ورکړه، قاضي شاهدي منظوره کړه، دا شاهدان چې تا ولیده روژه به اوس نیسي که به یې نه نیسي. دوم د شاهدي د وجې نه لیدل، دوم شاهدي. دریم خبر، خو خبر مستفیض او عام، اگر که شاهد نه دلدلی، خو د بل طرف نه خلک راغله، یا د بازار د لوري نه یو راغی م وویلې چې بازار کې اعلان وشو چې روژه ده، بل راغی م وویلې اعلان وشو چې روژه ده، بل راغی م داسې خبر عام راغی. او بل څه امارات، لکه موږ تاسو چې د اذان په باب کې وویلې چې لمنځو د جمع دپاره اذان چې لا نه و شروع، خلک په تکلیف کې و، نو مشورې شروع شوې.
اور بل کوي یا ناقوس یا پلانکی وکړي. دا د رمضان دپاره هم دغسې بندوبستونه وو. علامې څه شی وې پخوا لکه مشهوره دوې موږ یې نغاره یې وډنګوله، ډول دغه به هلته چا څوک به انتظار و چې میاشت پې ولیده نو دا ډول به یې وډنګوه، خلکو به چې واورېده په ماښام کې ډول، دا علامه د دې وه چې میاشت ولده شوه. رواج دغسې و، خلک به انتظار و. یا هغه د غره په لمن کې چې خلک پراته دي، د غره په سر میاشتې ولیده، یغو به هلته ورونه بل کړه، نو دا نور خلک به پوه شو چې میاشتې ولیده، روژه به یې نیوه. اوس دلته ښه ځای دغه ده. دا اور د بل څه احتمال هم لري که نه لري. دا ډول کله به قافله راغلم ډول به ډنګېدو که به نه ډنګېدو، بل احتمال هم لري که نه لري. خو د هغه باوجود چې د رمضان مبارک د میاشتې اول خلک انتظار دي، غلبه د ژوند پیدا کوي چې ډول وډنګېدو، غالبه ګمان دا ده چې میاشتې ولیده، چې اورونه یې ولده، غالبه ګمان دا ده چې میاشتې ولیده، نو روژه نیول شته. نو لحاظه د راډیو اعلان چې هغه د بل څه احتمال هم نه لري، صریح الفاظ دي پکې، صریح الفاظ دي، نو په هغه باندې به بیا ولې عمل نه وي. نو د راډیو اعلان هم معتبر ده. خو په دغه ځای کې مهم ځای دا ده چې اعلان د راډیو په وجه شرعي وي. په وجه شرعي څه معنی؟ حکم حاکم سبب د حکم ذکر شي. اعلان داسې وشي په راډیو کې، پلانکي قاضي ته دومره شاهدان تیر شوه، دوی شاهدي منظوره کړه، حکم یې د روژې وکړو چې سبا ته روژه ده. حاکم قاضي نوم واخیستی شي، یا لکه دا د میاشتو کمیټۍ چې وي چې میاشتې ته یې مقرري، او عدد د شاهدانو منظوري دا ذکر شي. بیا نو په عام رعایت باندې که میاشتې نه ده لیدلې یم چې راډیو اعلان وکړو، دا لازم ده چې روژه ونیسي. که داسې نه و لکه نن سبا اکثره راډیو کې داسې اعلانونه کېږي، سبا ته روژه ده، سبا ته اختر ده، سبب نه ذکر کېږي، حکم د حاکم نه ذکر کېږي. ولې؟ اکثره په فلکیاتو په هیئت باندې بنا دي. دا جمتریانې چې جوړې کړي دي، چا سپېده چاود لیدلی پیژني چې رښتیا دا چا چې جوړ کړي دي هغه نه پوښتنه وکړي چې دا د غاړې باندې ته سپېده چاود ته ناست یې کتلی دي په پیږي، په ماښام پیږي. خو حساب ده، دغه حساب په بنیاد باندې کوي. دغه د فلکیاتو ماهرین، دا د موسمیاتو ماهرین، دغه خو نن سبا د دغه هیئت نه مخکې نه جمتري د ټول کال جوړه ده، دا میاشت 90 شپې ده، دا میاشت 10 شپې ده، فیصلې مخکې شوي دي که نه دي شوي، دا په حساب د هیئت. نو که داسې چې داسې اعلان وشي، السبب حکم حاکم نشي ذکر، صرف دغسې ذکر شي سبا ته په ټوله دنیا کې یا په پلانکي ملک لکه بي بي سي م لګیایي، موږ تاسې ازادۍ راډیو، هغه څوک چې خپله روژې نه نیسي موږ تاسې اعلانونه کوي که نه کوي، په داسې اعلان باندې حجت نه ده. نو ځکه دغه مسله هم د علماو چې دا د سعودي اعلان د موږ دپاره حجت ګرځي که نه ګرځي، خو شاهدان خو موږ نه دي لیدلي، راغلي خو نه دي، لیدلو کې فرق خو شته، اختلاف د مطالعو به سبا ته انشاءالله العزیز ذکر کوو. خو موږ دپاره حجت ګرځي که نه ګرځي، دا نن ډېر اختلاف ځکه وجه ده چې په یغه ځای اعتماد نشته چې اکثره اعلان د هیئت نه کوي. که داسې چې دا ذکر شي چې دومره شاهدان پلانکي قاضي ته تیر شوه او هغه شاهدي منظوره کړه، حکم طریقې شرعي باندې اعلان وشي، بیا دغه اعلان د راډیو که د دغه ځای که د هغه ځای موږ په مذهب باندې خو سبا ته سبق را روان دی، اختلاف د مطالعې ته اعتبار نشته، بیا خو عمل ده. اوس څوک سوال کوي چې په اکثره راډیوګانو کې دا خبریالان دا فاسقان وي که نه وي؟ نو خبر د فاسق معتبر ده، په هغه شاهدي منظوره ده. نو جواب دا ده، ګورئ، یو شاهد وي یو مخبر، دغه کې فرق ده. مخبر د سلطان د پاچا مخبر، دا د پاچا اعلان خلکو ته خبر اعلانوي که خپل؟ مخبر د سلطان که فاسق هم خبرې حجت ده.
ځکه په خپل عنوان باندې خو نه ده چې دا خپله شاهدي ورکوي، خو حکم د حاکم بیانوي چې پلانکي قاضي یا پلانکي امیر ته دومره دومره شاهدان تیر شو، هغه یې شاهدي منظوره کړه، حکم یې وکړو د روژه نیولو یا حکم وکړو د اختر کولو. دی خو حکایت کوي صرف د هغو نه. حاکم خدای نه ده، شاهد خدای نه ده، مخبر ده. مخبر نو دغه مخبر د سلطان وای ولو که فاسق وي هم بیا خبر معتبر ده. نو لحاظه که په شرعي طریقه اعلان په راډیو کې وشي دا هم سبب د نیولو د روژې ده. داسې نه ده چې صرف رؤیت شو. رؤیت ده، شاهدي ده، خبر مستفیض ده، هغه علائم او قرائن دي او خبر د راډیو ده. صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30 وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون 29. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فأقام في مشروبة 29 يوما. قالوا يا الله عليه وسلم إنك آلت شهرا فقال أشهر 29. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب په بیان دي کې د چې میاشت 9 شپې هم وي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یې ما صمتو یا ماستریه ده په دواړو ځای کې، نو سیامي او یا الذي موصوله ده. هغه روژې چې ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره 9 شوي دي. په دا دوه کې اختلاف ده چې 2 نیولي که نه، یو 10 نیولي ده، 8 نیولي. موږ تاسې د پښتنو په دماغو کې څه ده 10 ورځې روژه ما پوره کړه او تا وخوړه. تاسې 9 شپې دي، موږ 10 شپې. کال 12 میاشتې ده. په 12 میاشتو کې څو 10 دي څو 9 دي؟ 2 میاشتې 10 شپې دي، 10 میاشتې 9 شپې دي. دا هجري قمري هجري شمسي چې فرق راغلی، خو په دې باندې راغلی ده چې قمري کال 10 ورځې کمیږي، 10 ورځې کمیږي. نو چې د کال 10 میاشتې 9 دي، 2 میاشتې 10 دي، دا 2 میاشتې خو معینه نه دي چې هغه د رمضان میاشتې دي. کله به د رمضان میاشت 10 وي، کله به د رمضان میاشت 9 شپې وي. خبره په رؤیت کې شوه. مخکې باب چې په ذهن کې ولرو خبره خلاصه ده چې په حجت شرعي حکم راغی روژه نیول، په حجت شرعي حکم راغی د روژه خوړلو، نور ذاتي خبره ته اعتبار نشته چې 9 شپې که 10 شپې. نو میاشت کله 9 شپې هم راځي، کله 10 شپې، کله 9 شپې. دلیل د دې دپاره یو بله واقعه هم ذکر کوي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د خپلو بیبیانو نه ناراضه شو، بیا یې قسم وخوړ چې یوه میاشت دی ته ورنشي، جما ورسره ونه کړي. په بالاخانه کې ناست و. 9 شپې چې پوره شوې راغی. ام المؤمنین ورته تا خو یوه میاشت یاده کړې وه. ده ورته ویل میاشت 9 شپې ده، الف لام لپاره دی، یعنې دغه میاشت 9 شپو ده. خو هغه د اله کې هم 9 شپې راغلي دي. نور اله شرعي و دا خبره خو په بخاري کې نږدې را روانې دي. فقه کې موږ تاسې ویلي دي چې سړی 4 میاشتې قسم وکړي د جما کولو نه د خپلې ښځې 4 میاشتې حد معلوم یا تر 4 میاشتو زیات دغه ته اله ویل کېږي. د هغه خپل احکام دي. د هغه نه چې کم وخت وي دغه ته اله لغوي ویل کېږي. دا اله لغوي و، دلته خو یوه میاشت خبره ذکر وه. بیا څوک اعتراض کوي چې یوه میاشت څنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر تلو مرور کېدو، هلته خو نبي علیه السلام ویلي دي د 3 ورځو نه زیاتې خبرې بندول منع دي. نو جواب دا ده 2 طریقو. خبرې منع دي، 3 ورځو نه زیاتې به خبرې د چا سره نه بندوي. په دنیوي امورو کې که په دیني، هغه په دنیوي امورو کې چې خفګان راغلی، که په دیني امورو کې وي د تبوک نه 3 مجاهدین چې پاتې و مخلص 50 ورځې خبرې ورسره بندې وي که نه وي.
اخو تر هغه خپل وخت پورې. دوم دا یو خبرې دی یو جماع ده. نبی علیہ السلام خو د جماع نه قسم کړی و چې یوه میاشت په دې سره جماع ونه کړي. خبرې چا ویلې چې بندې کړي دي. خو منع خو هغه ده چې خبرې بندې شي. به هر تقدیر نو میاشت 9 شپې هم راځي، روژې میاشت به وي 9 شپې به وي، دا به موږ نه وایو چې 19 شپې پوره. خو چې په حجت باندې وي شروع او ختمېدن دواړه په حجت شرعي شي مشکل ذاتي نشته. باب ما جاء في الصوم بالشهاده وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي عليه وسلم فقال اني رايت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله اتشهد ان محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس ان يصوموا غدا وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا حسين الجوفي عن زائدة عن سماك بن حرب نحوه قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه اختلاف ورواه سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واكثر اصحاب سماك رواه عن سماك عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم روژه نیول د شاهدي دی وجه نه دی، خو لیکن د یوه سړي شاهدي منظوره ده که نه. حدیث ته اعرابي مبارک راغی، پیغمبر علیه السلام ته ویلې چې ما بیګا میاشت ولیده، د رمضان مبارک میاشت. ده د ده نه د ایمان متعلق پوښتنه وکړه، د دې دپاره چې د کافر شاهدي په مسلمان خو نه ده منظوره. د الله تعالی د وحدانیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په باب کې چې عقیده سمه وه، نو نبی علیه السلام صحابي ته ویل اعلان وکړه خلکو ته چې نن روژه ده. د یوه سړی شاهدي منظوره کړه که نه کړه منظوره؟ اوس د یوه سړی شاهدي د رمضان دپاره منظوریږي څه وخت؟ اسمان وریځ ده، دا وریځ موږ تاسو فکر کوو کله روانه یوه چوله پکې پیدا شي بیرته بیا پټه شي. اوس نو کله موقع داسې ده چې یوه سړي چوله کې ولیده بیا نوره نه ولیده، وریځ ده وریځ. یا یو سړی لکه دلته جاء د بله طرفه راغی، دلته وریځ ده خو یې بله طرفه سړی راغی چې هلته ما اسمان ریڼ و ومې لیده. د رمضان دپاره یوه سړي روژه شاهدي منظوره، خو د اختر دپاره هلته توهم شته، بدګماني شی پیدا کېږي چې وسلېوار به یې خوړلو ته، هلته کم از کم 2 نفره شرط دي. خو دا ګورې هلته هم د وریځې په وخت کې که اسمان شین وي، په شنه اسمان کې بیا به دومره نفر شاهدي ورکوي چې هغه عقلان د هغو اجتماع علی الکذب محاله وي، چې فقها یې د 500 نه پورته ښیي. د یوه کلي هم نه دي، یو کلی کې 10 نفره شهیدان تیر شوي، بل کلی کې 15 تیر شوي دي، په بل کې 3 تیر شوي دي، په بل کې 7 تیر شوي دي، مجموعات دومره ته رسېږي. دا نو د ټولو کلی خلکو په دروغو اتفاق نه ده کړی. اسمان چې شین وي بیا د یوه او د دوو د کمه خبر نه منظورېږي. دا په ورځې کې خبره ده. باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان وبه قال حدثنا يحيى بن خالد البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجه. قال ابو عيسى حديث ابي بكر رضي الله عنه حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال احمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنه واحده شهر رمضان او ذو الحجه ان نقص احدهما تم الاخر. وقال اسحاق معناه لا ينقصان يقول وان كان 29 فهو تمام غير نقصان. وعلى مذهب اسحاق يكون ينقص شهران معا في سنه واحده. دوم هلته خو ویل چې میاشت کله 9 شپې کله 10 شپې. بل طرف ته بعضې خلک د ده حدیث مبارک په تقاضا وچ کلک دي چې رمضان میاشت وایي د 10 شپو نه کمیږي، د ده په مطلب پوه نه دي. حضرت پیغمبر علیه السلام ویلي د 2 د اختر میاشتې نه کمیږي. بیا یې د دغه تفسیر د اخترو د میاشتې چې کړی رمضان ذوالحجه، رمضان ته د اختر میاشت ویلې ځکه قریب د شی لره حکم د شی ده. ماښام رمضان ختم شو سهار عید ده، نو رمضان ته هم عید ویلې، دا دواړه نه کمیږي. اوس نو خلکو خیال دا ده چې کوچنی د روژې میاشت د لوی اختر میاشت دا 2 10 دي، وایي نه د دې معنا دا نه ده.
امام احمد ابن حنبل صاحب دغه تفسیر داسې کوي چې د تجربې د نگاه نه دغه دواړه په یو کال کې دواړه ناقص نه راځي، که یوه د 90 شپو او بله بیا د 10 شپو وي، دواړه 90 په کال کې دواړه په یو ور نه راځي، که یوه 90 وه بله 10 وي. یا دا معنا ده. او اسحاق ابن راویه نه د دې دا معنا ده یعنې ثواب نه کمیږي. د سهار 2 رکعتې دي، د ماسپښین 4 رکعتې دي، د فرضیت په لحاظ باندې د دې په منځ کې فرق شته په ثواب کې، خو کل فرض 2 رکعتې دي، دلته کل فرض 4 رکعتې دي. چې میاشت 90 شپه وه نو کل فرض 90 شپې دي، چې میاشت 10 شپه وه کل فرض 10 شپې دي. ته عبادت پوره وکړه چې هغه شریعت یې درنه غواړي، تا ته خدای پاک ثواب پوره درکوي. میاشت که یې 90 شپه وه که